سلام درنو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر وايي په افغانستان کې د یرغلونو له ماتو وروسته دا خبره ډیره اهمه ده چې افغانان د جګړې ډګر ګټلی، خو د سیاست ډګر کې ماتې خوري. افغانستان په تیرو 100 کلونو کې د نړیوالو او سیمې له زبرځواکونو سره مخ شوی دی. موږ په ټولو هغه مسایلو تمرکز کړی دی چې بیا په افغانستان کې د جګړو مخنیوی وکړي، ترڅو افغانستان بیا ناامنه نشي. بلې خواته د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي طالبانو له ادارې غوښتي دي چې د نجونو او میرمنو پر وړاندې د تعلیمي ادارو دروازې بیرته خلاصې سي. نوموړي دا غوښتنه په داسې حال کې کړې ده چې د هېواد دننه او د باندې زیاتو افغانانو د افغانستان د استقلال ورځ لمانځلې ده. بلې خواته په پاکستان بلوچستان د پښین په علاقه سرخاب ماجرکیم کې دوې خویندې په دې ویشتل شوې دي چې ولې د کور انبار په کوڅه کې غورځولی و. یوې خورې ژوند له لاسه ورکړی دی او بله خورې سخته ټپي ده، هسپتال ته یې منتقله کړې ده. بلې خواته د ایران سرحدي ځواکونه وایي افغانستان سره په 330 کیلومتره سرحد ازغن تار لګوو. وایي دا پروژه د ناقانونه تګ راتګ مخه نیسي او د 3 کلو په دوران کې به بشپړه سي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.